دا الله خوف یره دو سیزونه مونږ وایو مونږ ټول خلک وایو دا الله یره د یره خو ټول په دروغو کې پراته حقیقت نشته یره به څنګه دا الله ګوره اوس مثال ده زما دا یقین دی چې یو سړی د انور ته ناست دی د هغه یقین دی چې دا انور دی نو که د دنیا خلق را جمع شي او ورته وایي چې دا انور نه دی نه دی نه دی نن شپه ده ورځ نه را د ده دا یقین بدلولی شي نه کاکا ته ټول دروغ وایه دا زر واړه دروغ وایه دا خو رڼا ورځ ده نور د ځي نه که یو سړی وي هغه ته دا پته ده چې دا بجلي د بلب بل دی او دې پسې شاته دې تار کې کرنټ دی د بجلی او که ما ګوتې وروړې نو ما وجني ټوله دنیا ورته لګیا ده دا تا تاسې ښکاري دې کې کرنټ نشته او دې تار له ګوتې یو سا د ده دا یقین بدلولی شي او وروړه که تاسو زرها لګیا یو ما ته دلایل هم وایې او ما ته بجلي بلیږي او شاته تار بربند دی یا یو سړی دی مثلا هغه اور دی مخامخ بلیږي او څوک ورته وایي چې دا اور ګرم نه دی یخ دی ملام ورته وایي یمیم ورته وایي تم ورته وایي بلم ورته وایي د هغه چې د اور په ګرموالي کوم یقین دی هغه له بدلولی شي بل مثال به م درکړم یو سړي ته پته را چې په دې سوړه باندې مار ورننوت د هغه مخکې ورننوت ګټه سوړه د مار ورننوت بل دته څوک وایي چې دې سوړه کې لاس وردن نه کا اسم پکې نشته زم ورته وایم بلم وایي بلم وایي بلم وایي تاسو وایي دی به دې سوړې ته لاس ښکته کړي یقین دی ما پخپله ولید چې مار پکې ورغی او بیا مې ولید چې مار سر راوچت کو لکه ژبه یې مړقوله او چجی والا ولاندې کړ مړې که خو دې به دې سوړې ته لاس وردن نه کړي ولې زړه کې د مار هغه یره پرته ده د بجلی د کرنټ هغه یره په لاس کې پړه کې پرته ده دې ګوتې نه وروړي د اور د تاو هغه یره پړه کې پرته ده دنیا ورته لګیا ده د هغې له ګوتې نه وړي دقه رنګې مسلمانانو تاسو ته پیغمبر لګیا دی عالمان لګیا دی تبلیغ والا لګیا دی دنیا لګیا ده چې ګورې خیرت کې د فاسق دپاره اور دی ګورې سزا ده ګورې غل دپاره سزا ده ډاکو دپاره ګورې سزا ده قاتل دپاره ګورې سزا ده مسلمان ته ضرر رسول والا دپاره سزا ده دوکمار دپاره سزا ده او ته بیام وی نه مړی سم نشته نو اوس ووایه ستا په زړه کې د یرې یقین شته نشته که ستا په زړه کې د الله یره کېناسته نو د مار سوړي ته خو لاس نه ښکته کې د بجلی کرنټ له خو ګوتې نه وړې اور ته خو لاس نه وروړې د یرې یقین نه دی پې دلته په الله د یرې یقین نشته که په الله د یرې یقین راغی زما د قسم په خدای وي که دې غلا وکړه قسم درته خورم زما د قسم په خدای وي که تا قتل وکړه زما د قسم په خدای وي که مسلمان سره دې ظلم وکړه زما د قسم په خدای وي که تا د الله نافرماني وکړه یره نشته اور دی او خطرناک عذاب دی او نیخ پې ور روان نشته یره شته نشته یره د دغې بزرګانو په زړه کې دا خلک و چې زړه کې یره پرته وه زمونږ زړه کې نشته دا خلک و چې الله ته به درخواستونه کول او جړل به